د ژوند میډیا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. هیله د روغ جوړ به یاست. لومړی ځل ده چې د ژوند میډیا غبرګ همکاران له تاسو سره مخامخ خبرې کوو په یوه خپرونه کې. دا خپرونه به مو بېلابېل اړخونه ولري او په خپرونه کې به راسره قدرمن میلمه وي. له میلمه سره به زه او حکمل صاحب دواړه خبرې کوو، پوښتنې به ترې کوو، د ژوند په هکله باندې معلومات را اخلو. نو حکمل صاحب د ده د تعارف خو لیدونکو ته ډېر ضرورت به ځکه نه وي چې دی خو خلک پېژني چې څوک دی. بله، زه به الهام صاحب په خپل وار سره خپلو ګرانو کتونکو ته سلامونه، او دا چې د اختر ورځې دي او اختر مو هم بختور وي او ښه اختر مو پیل کړی وي. نو حمید خان حمیدي له مخکې د سوشل میډیا په پلیټفارمونو چې کومه پلیټفارمونه لري په هغو باندې دی ماشاءالله له وخته دی مشهور ده او خلک یې پېژني او د شاعر حمید خان په نوم یې پېژني. بلکل. نو بیا هم غواړو چې دی په خپله خپلو زموږ د یوټیوب چینل کتونکو ته خپل ځان ور وپېژني، د کوم کلي ده، نوم یې څه ده، پوره معلومات ورکړي. زه له اوله ټول نه مخکې اول تاسو ټیم ته او تاسو ته هرکلی وایم. د هغې نه بعد بیا زما چې کوم مینهوال د مسافر دی هغو ته زه اختر مبارکي او روژې تراویح مبارکي ورته وایم. زه پخپله یم د علي خان خواجه خیل اوسېدونکی یم. زما نوم د حمید خان. ډېره مننه حمید خان. لکه څنګه چې په سر کې یادونه وکړه، غواړو چې د تا د ژوند د پیله چې را شروع کړو. چېرته زېږېدلي یاست یا چېرته مو ژوند کړی ده؟ د ژوند ډېره برخه مو چېرته ترسره سوې ده؟ د ما خو ټول عمر شوی په کراچۍ کې، زه په کراچۍ کې پیدا شوی یم او بس دا 2 میاشتې کېږي چې اوس موږ راغلي یو. یعنې 2 میاشتې کېږي وطن ته راغلي او وطن ته ټول فیملي راغلي یاست که نه یوازې تاسې راغلي یاست؟ فیملي مې راغلي مخکې راغلي وو، نو زه اوس راغلی یم، 2 میاشتې کېږي راغلی یم. دا په راتګ کې اوس نن سبا خلک ډېر په خپله مرضي راځي، ډېر په خپله د پاکستان د دولت لخوا ایستل کېږي چې خپل وطن جبري راایستل کېږي. په جبري و که راغلی او که په خپل طبیعت؟ نه، زه خپله راغلی یم. ښه، ډېر ښه. پوه شوې، زه خپله راغلی یم، زه خو ځم راځم. پوه شوې، نو زه ځکه زه خپله راغلی یم. دا تا د راتګ وجه آیا کار دې نو هلته برابر او که له وطن سره د لیونۍ مینه وه نو وطن ته رالې؟ نو ولا ورکه یې بس هلته مې ټول عمر ووته. نو وطن هم حق لري، وطن داسې حق لري لکه خپله مور چې اوس یو مثال یو زوی چې له مور چې ولاړ شي مسافر شي یا انډیا ته ولاړ شي یا دوبۍ ته یا بل هېواد ته ولاړ شي، د هغه اخر مور ته راځي که نه راځي. مور چې دا د بچي په ارمان کې به وي، بچی به د مور په ارمان کې به وي. الهام صاحب دی ګمان کوم تا پیدایښت هم پاکستان کې شوی ده، که له دغه چې تللی یې بیا؟ نه، زما کراچۍ کې شوی ده. ښه، ډېر ښه. تاسو نور فیملي کورنۍ هم هلته اوسېږي؟ اوس هم پرېږدي؟ نه، اوس ټول راغلي دي. ښه. نو تاسې له ډېر وخته بعد خپل وطن ته رالې الهام صاحب. دا کور چا درته وښود؟ جای، جایداد، پټي، ملک، که تاسو نور خپلوان مخکې دلته وتړو نو ځان مو مخکې هغه دلې ولو سړی زموږ راز ولا زه په خپل کلي کې هغه ورک کړم. پوه شوې، په خپل کلي کې واقع زه ورک کړم. صحیح ده. نو بیا به زموږ هغه کلیوال راغی تربور ما ورته ویل د هغه کور چېرې دی؟ د پلاټي کور چې ویل خو هغه دا مخ کور ولاړ ما چې ورک کړو. پوه شوې، خو موږ ورې روسیې ورې په داسې ورې سوی کله نه و راغلي. مخکې چې یعنې پیدایښت دې سوی اوس خو تقریبا ته د شاوخوا 45-48 کلونو عمر کې یې. بلکل. په دومره عمر کې مخکې هم کله افغانستان ته راغلی وې که د دا لومړی ځل راتګ و؟ هغه تقریبا 15 کاله مخکې راغلی وم یاري. پوه شوې، هغه یو لږ پوچ ما راغلی وم بیا ولاړم. هغه په دې په خاطر راغلی چې د خپل جایداد راوګرځول، څوک یې قبضه نه کړي یا چا خرڅ کړی نه وي، د دې معلوماتو لپاره راغلی وې که نه؟ نه، هلته مې بس پلار ژوندی و له هغه سره راغلی وم. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. کله مې پلار وفات شو بس بیا موږ راغلو. ډېر په څه شي باندې مصروف و یا کاروبار هم څه شی و؟ زده کړې مو وکړې؟ ځکه اکثریت خلک چې په نورو هېوادونو کې
هغه د زده کړې زمینه سازي ډېره زیاته وي ورته. بالکل زده کړې مو کړي دي که نه دي کړي، ته څو هم ټولګي پورې مو زده کړې کړي دي او مصروفیت دې څه و؟ نو وړي خو ما تقریبا یو یارې ډرایور وم، هم چلاو ټانکر مې چلول، بیا زه ډرایور وم، هم چلاو امبولانس مې چلول، بیا زه جرنالست وم، خبریال وم پاکستان کې، هغه مې سره نیټ و. او زده کړې بیکګراوند څه شی لري؟ بیکګراوند مې کړی د شپاړسم پورې مې کړی ده. ښه، نو تر شپاړسمه پورې دې زده کړې کړي دي، خو رسمي دنده وظیفه څه شی دې نه دي کړي، یعنې مثلا د خپلو زده کړو چې استفاده نه ده کړې په ورځني ژوند کې، ځکه ډرایوري او دا کارونه خو عام خلک هم کولی شي که نه؟ نو ته خبره صحیح ده، نن سبا چې داسې کوم هغه تعلیمونه کوي د هغو دومره هغه تنخوا نه وي، صحیح ده، او نن سبا چې کوم هغه بېسواده وي هغه ترې هغه ډبل تنخوا اخلي. پوه شې، نو ما هغه خپل کار پرېښی و، ما بس ډرایوري کوله. یعنې په ډرایوري کې دې تر هغه څه چې ستا مثلا د سواد له اړخه ترلاسه کولی یا دې وظیفه کړی، نو په ډرایوري کې مفاد او ګټه پرې زیاته؟ په دفتر کې ما ترې کولی تقریبا 40,000 روپۍ، او په ډرایوري کې زه ګټم 80,000 روپۍ، نو کوم به ښه وي؟ ښه. ډرایور څو ډرایور وې؟ اول وار د څه شي ډرایوري کوله؟ اول مې چلاوه امبولانس، ایدي امبولانس مې چلاوه. ښه، هغه د مریضانو مړي چې ډېر مې کې وړو. بیا مې چلاوه ټانکر، هغې نه بعد بیا چلاوه ډامپر، د ډامپر نه بعد بیا ووتم بس ته ووتم، هغه مې چلول، لاهور بس کراچي مې چلول، نیازي کوچ مې چلول. نو دا خو ګوره سټپ بای سټپ دا سړی تللی دی، اول یې ایدي چلولی، ایدي وړه ټونس خونې موټر ده، بیا له هغه وروسته څه ته ولاړې؟ ټانکر ته لاړم. ټانکر ته ټانکر چې لوډر ته ولاړې؟ ډامپر ته لاړم. ډامپر چې مازدا ته ولاړې؟ بس ته لاړم. ریل ګاډي ته دې ځان نه ورسه؟ والله بس کوشش مې کوله، خو بس ډګري وخت یې راغی. ډېر ښه. نو ایدي کې دې څومره وخت تېر کړو؟ تقریبا یو 8 کاله مې چلاوه. زړه به دې سخت دی، هلته خو دا مړي زخمیان ډېر پکې وړل کېږي، راوړل کېږي. نو وروره چې اول خو یو شی زده کوې نو خامخا سخت دی، نو خپل زړه به پخپله اټټ کوې. اوله شپږ به ځې مو سره زړه نه ځینې وخت هغسې نو وروره خو زموږ زړه نرم و، دا چا به چغې کړې موږ به دا زړه دای پاتې کله هغه وخته ورځئ ته بس نه په خپل نه په بله ته به تلو. ښه، ماشاءالله خدمت یې کړی دی په دې برخه کې. بالکل. له دغه کارونو له علاوه نور دې په کوم بخش کې کار کړی دی؟ تا داسې خبرېدلو سپورټ به دې هم کوه، استاد وې او زده کړې به دې خلکو ته ورکول؟ والله بس ګیمونه مې ډېر کړي دي، کامفو مې کړې ده، ټیکواندو مې کړې ده، مارشل آرټ مې کړې ده، یوګا مې کړې ده، جمناسټیک مې کړې ده، مطلب 15 کاله مې وکړل دي. دا خو ډېر خطرناک الهام صاحب، دغه کامپو او دغه نور دغه د بوکسینګ راوړل د 40 شاوخوا کې رشتې لري، نو دوی کم از کم 4-5 رشتو کې کار کړی دی او ډېر وخت د کار کړی دی، عملاً جوړ ده، د باډۍ هم جوړه ده. بیا چې کله دغه کامپو له دغو برخې فارغېږي، بیا تاسو ته سوګند درکوي چې ته چا نه ګرمېږي او چاته به څه نه یایې که نه، داسې هغه درکوي که څوک 3 وارې غلطي وکړي ګرم شي در باندې، نو چاته به څه نه وایې. نو څنګه دې برداشت کوله دغه خفه نه سې؟ مطلب زما هدف دا نه ده، ځینې ځوانان چې داسې له کډه واړه وي او جسمن خوار وي که نه، هغه غوسه کېږي زر. بالکل. نو څنګه دې برداشت کوله؟ دا ورته وایي څو نفره دې څملولي دي، والې دي د معدې نو ورکه په تاسو چې زده کوې بیا د انسان خپل زړه نرم شي، که ودی ووایم ودی ځای ووایم دی ماته دا لیک کړي چې مړ کېږي، پوه شې. نو ما به جګړه کوله، ما بس دومره وال، ما دی به مې هم وال، ځان به هم هغه باندې وال، خو کوم هغه چې ده ته پته ونه لګي چې دغه خطرناک ماڼو وه. زه والایم مطلب خپله باندې والایم، خولې مې والایم، خو ما د سره هغه نه دي سوا کړي داونه وکړه، بیا له خپل هغوی سره کړه حد نه زیات بیا یې خیر نشته. بیا ورته وایي چې دماغ کارت اوس لرم، کور یې ښایي ما سره، صحیح ده، بیا دماغ کارت هماغسې لرې سېسته، که نه ولاړو بیا بسم الله. اوس خو دغسې یو عام ژوند دي، جنګونه او دا مسایل شاید پېښ شي، یو څوک په تا ګرم شي، ته حوصله ولري، خو مثلا کیسه له حوصلې هم سره ووځي، خو هغه برخه شوه. تا 15 کاله کامپو دغه بخش کې زده کړې هم کړي دي، استازي دې هم کړي دي، نو کوم رسمي سیالۍ دې کړي دي، نه دې دې کړي، هلته دې څرنګه وې، یعنې ګټې دې ترلاسه کړي دي که پړ سوی یې ورته؟ یعنې هېواد په سطحه د الهام صاحب خبره د هېواد په سطحه او له هېواده بهر دې هم کله سفر کړی؟ ډېر مې کړي دي،
زه زیات تللی یم ایران ته زیات تللی یم مس رسمي سفر و د خپل کلب له لوري وی کړ لري ښه او نور د چېرته کړی دا مثلا ډېر ډېر تللی یم پسې چین ته تللی یم پسې اوږا ته تللی یم اوږا باید نه لیدلې د چین خواته ده نه اوږا ما نه دلدلې چین خواته ده اوږا ده بس او ایران ته مې ډېر په سفر نه کړی دی پرې مې کړی دی تبلیغ کړی دی پوه شوې الحمدلله سوال مې رالی سوال دغه خو د تره زوی باندې زموږ باور ده نه ده ګټې دې ډېرې وې که تاوانونه د ما نه پیاد کېږي زه به هغه چا والا یم خو بس یو نفر ووالم صرف بس نامو جار سم چې هغو سره وو کله زموږ د وطن بیرغ سره وو ما سره یو بیرغ وو که نه بس بیرغ مې سترګې ولګېدل چې مې یاره ته مات یم مطلب د ده د خبره واضح شي دی که نه دی ما سره د هغو بیرغ وو البته دا یې د دا پاکستان کیسه یې ما ته دغسې شخصي کړې ده خو زه غواړم دا کیسه مکمل د ده چې واورم یعنې دا قدرمنو لیدونکو دا د وطن احساس او د وطن مینه که اصلا یو څوک د کومې سیمې وي د کوم هېواد له هغه هېواده سره به بې کچې بې حده زیاته مینه او علاقه لري نو دا غواړم چې په تاسې یې هم واورم هغه کیسه یې ټوله څه ده یعنې څه ډول لوبه وه څه ډول یې ترسره کړه ماتې دې ولې وخوړله هدف څه شی و دا خو داسې چل ورکه چې موږ کله هغه ځای نه موږ راتلو له ایرپورټ نه بیا موږ کېنولو چې له ټولو چې آرام سره له دوو ملکو به نه راویږي کوم کوم ملکونه دي یو دغه راوښو یو هغه راوښو انګلینډ هغه راوښو انډیا راوښو هندوستان له دغو دوو به نه راویږي موږ وو اټونومیټ وو د ټول د حال د ټول دنیا مطلب اټونومیټ وو له هر ملک چې ورتلو لس لس ورتلو کلاړان هغه کلاړان به ورتلو چې یاره چې دوی ته باندې باور وو چې دا ښه فایټران و فایټران دي نو داسې اول ولاړم اول ما ته هغه راغی بنګالی راغی پوه شوې بنګالی خو مطلب زر زر دی هغه ولاړ توته ولاړ نو بیا زه کېناستم نو بیا مطلب یو ایرانی و بل هغه سره رالو چینایي سره رالو دا مطلب سره اخیر چې بس څوک ووځي نو بس زما نصیب خراب و ما ته د ما خپل هغه وطنوال راغی نو ټول راوستلو د انډیا والو ما راوکړو نو په هغه باندې ډېر وکړی خوشحالي یې وکړې هغه هم تا راوړو ما راوکړو زه بریک یې ونیولم دلته خولې مچو دلته لاس مچو نو کله چې هغه ته ووتو اخري ټورنمنټ ته ووتلو زما وطنوال راغی پارسیبان و خو وړکی خو بس یې الله که ژوندی الله یې ورکړي عمر ورکړي که مړ شوی الله پاک ته وبخي کله چې هغه بیرغ راوړل چې اکاو تور سره شین بیرغ و چې مې دا پښې ته ورپېدلې قدرتي ما خپل هغې خو بیرغ بس کوم کال کې کول دې له وجم نو بس کله هغه فایټ راغی مقابله راغله لنډ ته وغایېږم سټوډیو ما تقریبا داسې فایټونه واخیستلو په یو منټ کې مې واخیستلو چې ما 8 فانډه واخیستلو دا خو درې نمبر ټیم دی د دوه فانډه ولو زه هغه په کوم په اشاره باندې سیاره ما ووه ما 8 فانډه دي نو بس زه کله وایم ما ته پروګرام کوم دفاعي ما ورته خالص دې باندې ووه پوه شوې هغه ورته نه وایم ښه د اخر چې ووالم یاره دومره چې رسول ته یو شپېته ګزې لږ رسولی یم دا دلته یې ووالم شپېته ګزې لرې ورسولم هغه ما ځان هسې واچاوه مطلب زه به ډېر هغه یم زوبه ما ته ومنل هلته ټیم کم و داسې د یو رینګ ده رینګ د بار وباسي بیا که هلته هلته ګنتې کوي چې یوه دوه ما ته لس روپۍ که نه راپورته شوې بیا تاراوېږې چې مې ځان دغه ته واچول و مطلب زه خو ډېر هغه له کاره ووتم نو بس کله هغه راستو ما دغه کوي چې امید باندې راپورټ امید د اوس راپورټ شي هغه زه راستوم د وطن غم نیولی و نو هغه کوم هغه و انعام و ورلډ کپ انعام و هغه شکر الحمدلله دوی راوړ ښه په 2012 کې تاسې هغه یاد دي چې له ایران هغه راوړ هغه ما چې راوړی و بیا کله زه ولاړم ځان هسې اچولی و هغه ډاکټر راغی زه چک کړم دا خو صحیح ده ما ځان هسې اچولی و چې هغه ته ولاړم کور ته ولاړم پاکستان ته زه د ما کړی ټول موټر باندې ووالو په لارې روان واستئ که موټر کې سپاره واست
موږ په سکوټر سپاره وو شاوخوا یې والو شاوخوا یې ووالو یار یې ووالو د شپې 10 بجې رسېدې ووالو پوه شوې بیا یې راټیټېر کړو بیا یې راټیټېر کړو پوه شوې مطلب اتې لاړو دغه دا مطلب مړه شولو په خپله دغه ګورمنټ ولاست دغسې په خطایي لګېدې ګورمنټ والو ووالو لکه څه په دې خاطر چې ولې پړس بیا راوړل ولې اراو شولې هغه یو دې اراو کړو دا بل ته دا وایي د دوی به نه راځي یو وطن راو کړي هغه راوړي هندوستان ښه ډېر ښه ډېر دوی په هغه راوړي نو بیا څرنګه تلفات وو زخمیان سو یا تداوي مو نو ولادي ما سر ماتو لنګۍ مې ماتو د ناموس مې سر ماتو هغه څه جوړه نه ولا اوس هم څه ډېک نه ده صحیح ده نو بس هغه طرف ته مو خوړلی ده که نه بس بیا ما ورزش نه ده کړی تقریبا دا 10-15 کاله وخت ما دا خامخا یوه صدمه به ورته رسېده کله چې دومره لوی پلیرز د هېواد څخه جنګېږي او بیا دغسې ضربه خوري نو طبعا او بل داسې له دې ډګره ایستل کېږي نو کله چې دی له دې ډګره وځي او هغه داسې دسیسه ورته جوړوي څو دی په موټر وایي نو دا به طبیعي خبره ده شاید له هغه ماحول نه به هم دا ایستل سوی و دا راته وایې په هغه وخت کې اوس د تا به څو کیلو وزن یې اندازن د ما اوس تقریبا 8-50 څو کیلو وزن کې د وزن په حساب باندې فایټ کوو وزن په حساب څومره وزن کې به دې فایټ کوو د ما 50 وو د هغه 50 وو که به د ما 50 د هغه 50 په دې کې داسې دغه ماسې فایټرانو د رنګونو کې وخت خلک څه کړی ته لوی سوي رنګونه ملدلي دي دغه د پرې پارټي ما میکس مارشل آرټس ورته یې کړی هغه ورته یې پلنګو په دې چوک مارشل نو هلته به داسې کولی شوای ته اوس مثال 50 کیلو یې اوس به 50 یې که نه اوس 50 کیلو یې تا کولی شوای چې مطلب 80 کیلو هلته دې چلنج ورکړی وای ورکړی نه ده ورکړی دی لس وارې وو خو شکر د راکړی مې دي الحمدلله هغه د کوم فایټ داسې ډېر د زړه پې یخ سوی ده او ښه په طبیعت یې والی هغه فایټ و هغه د انډیا والو یو د انډیا والو او یو بل او ایرانی ورته هم ډېر زړه یخ سوی و د ده کیسې ډېرې جالبې او په زړه پورې دي الهام صاحب دغه د سپورټ برخې کیسې تاسو هم شریکه ښه ده چې دغه د میډیا له لارې یې وویل زموږ ته معلومات نه وو چې دی به د میکس مارشل آرټس کامپو ټیکواندو دغه په دغه برخو کې د دغه لاسته راوړنې لرلې دي داسې بدبختانه به ووایو چې په دې برخه کې نور هغه ونه کړه د خپل وطن لپاره یې هغه قرباني ورکړه او بله خبره ده د اکمل صاحب چې ما ته یو ورځې پښه راښکاره کړه اوس هم پښه کې راړ ده نو راړونه یې تقریبا 15 کاله شاوخوا خو کېږي چې دا راړ دې تا پښه شته او امکان دې ولري چې اوس یې لرې هم کړای شي که څنګه جوړه ده که نه پښه ده ولا بس اوس خو دا درد نه کوي داسې همداسې ورته چې زه وباسم بس باسم پرې خو که اړتیا شوه شاید وباسي اوس کوم هغې مشکل یې نه ده ورته جوړ کړی هلته دې په ټوله کې ژوند څه وړ و اقتصاد دې څنګه کله کله چې موږ ته دغسې شخصي کیسه کوي یا یې هلته د ما د پاچاهي ژوند و یعنې ډېر وظیفه وه اقتصاد ښه و اولادونه ښه و هر څه منظم و هغه د ژوند سطحه د ډېره جګه روانه وه ولې خو د ما الحمدلله دا د میډیا وال به ما ویني د کراچۍ وال به ما ویني ورې ما خپل دوکانونه و د کپړو از کله چې بیا نو پلار مړ شي اتې ورونو د خپل اختیار شي نو ما د پلار حق نه ده غواړی صحیح ده نه یې غواړم نه مې ورته ویلي دي نو بیا ما ورې هغه خرڅول لونډه مال مې خرڅول نو هغه مال بیا ما چې ویوړ مطلب زه ورې ډېر ښه وم لږ نه مطلب څومره ووایم هغه کم ده لونډه مال به دې خرڅاوه مطلب لونډه تاسو چې شته یاست دا دلې چې هغه لګوي ده کمبل لګوي ده لیلامي کمبل لیلامي و خبر شو وایي د لیلامي کمبلې به دې په داسې ځایونو کې خرڅولې چې هلته به بل چا لپاره الاو یعنې هغه نه و خلاصي نه وه چې چا هلته مال لګولی وای دا د تا شناخت په دولت کې دومره زیات و که به دې ویره او وحشت خور کړی و دا سیمه یو پښتون چې یو ځای اوسېږي د هغه خامخا یو ځای یو دعا سلام دي صحیح ده په پښتون ته د یو موټ ځای ورکړه د کوم ځای د خپله اپله کوي صحیح ده نو ورې خو دا مثال ده د کراچۍ پولیس دا یو خوی لري لکه د مردار سپي صحیح ده مړی ورکوه ټول د تا دي چې نه ورکوې خپل پلار دې وشکوي خوري دي خوري دي و
او مړی په مطلب ورکوې که بې سور ډېروې بس چاته 100 چاته 50 چاته 200 بس اته وای لګوي ستا هو دغه په ورځ تا قسمت خراب ټولې وړي بیا دې پیدا کړو چې ولا لیس دا چا وړي بس ولا زه څه ولا هغه ته وای ډی چې سټیشن باندې راشي اوري منوال بیا اوري هغه ته وای ډیفنس هغه باندې راشي کنه هغه بیا دې چا نه مني ښه زه ورتلم دا مال مو دا مال ټول هغه چولې و ټول هغه سوخته موبایل ټول باندې چولې و نو څه ما کوم اته دې وطن ته سره مخ و اته ما هغه نشو کړ شاعري شاعري دې د خپل کله چې د مال ډیچې یوړ له وروسته د شاعر و هغه بس شروع کړه غمر باندې جاسو پر وړه جاسو ما سیدا اوس ما باندې پیسې باندې دا ما سره په مرکه کې دا خبره کړې و ما ویل دا شعر شاعري سي ده ځینې خلک یې لمستي کوي ځینې خلک یې له عشق او له محبت کوي ځینې خلک یې د وطن له مینې کوي ځینې خلک یې له درد او له غم او له مشقت او له تکلیف او زحمت کوي نو تا ویل چې زه له نېستي چې شاعر سوم نېستي ډېره زور سواتې یو شی مخته نه سره تلو نو دا بس به یو سړی چې مخته ځي هغه قدم شاته اخلي پوه شې و زه په دې غریان زه قدم مخته اخلم روان شاته ولې یم پوه شې کله چې ما چې اعمال ویور زه فلونډیا سوم غمجن سوم ما باندې اوس او باندې تقریبا شپږ لکه 8000 قدر اوس باندې دي پاکستان کې باندې اوس باندې را بس خاطر زم ضرورت نه نه ضرورت ته هغه مسلمان حق ده الله تعالی ته هیڅ تیریږي ته بنده تر حق نه تیریږي ورځي به مطلب وردم با پوه شې خو ورکوم به لارې سره مشکل نه دي بس که مشکل دي کنه به دوی ان شاء الله خلاص تو کار جوړ کړه سورې ورسره وسو تاسو روپۍ نسته چې ورې کنه چې نه څه لغه خبره وي کنه تاسو دا یې ستاسو د خدای کار جوړ کړئ نه ده بالکل اته چې پیسې در زیات سي اته بلېږ د جوړ ورنه و ان شاء الله ما ورته ویل کار به مو ما ورته ویل ان شاء الله بس شاشه د یوم لسلس و چې راځي کله نه دې بس دا وته فرض دی او ولا او شاعري د څومره د څومره شعرونه دي لیکلي دي شاید یادښت لري کتابچې دي په ذهن کې ساتي ورکه دماغ نه قلم سته او نه کتابچه سته دماغ خپل دا شعرونه د دماغ خپل کمپیوټر دا خپل دا کتابچه هم ده دا قلم هم ده دماغ شعرونه چې دي زه چې بندي سوی یم چې ما غم راغلی دی هغه درته راواخلم څه وطن وران سوی دی هغه درته راواخلم چېرې خوند من زړېدلی هغه درته راواخلم بل مسلمان زړېدلی هغه درته راواخلم بس دا چې زه شاعري جوړه کړم دا اعظمي ما یو ورځ مخکې م تا ته وویل مال دا د شعر چوکاټ نه ده د پښتو شعر چوکاټ ما ویل دا لږ کې وي ته یارې وګوره چې یو څه معلومات په دې برخه کې واخیست شعر دې پوخ سي نه ده الهام صاحب تا خبره بیخي صحیح ده دی د ده سبک جلا ده نه دی دغه شعرونه نیکزاده جوړوي نو خپل فکر یې ډېر زر جوړوي د هر چا خپل فکر ده د هر چا خپل طرز د لار او روش ده هغه د پورې اړه لري یعنی دی که اوس دته ته نوی طریقه ورښیې نوی هغه ورښیې شاید دی هغه بیا فکر کوم ونه شي ځکه هغه بیا کار غواړي کاپیه غواړي ردیف غواړي هغه سیلابونه غواړي سیلاب میلاب کاپیه ماپیه باندې کار ډایرکټ پې ورځي کوم سړی غواړي شعر زه به خبر ته وکړم الهام صاحب وایي زه هغه شاعر نه یم چې زه هر ډول ته زه ګډېږم زه هغه شاعر نه یم چې هر ډول ته زه ګډېږم چې هر چا خوند من د عزت زه لوټوم په دې سټوډیو کې هغه شاعر نه یم زه هغه شاعر یم یو الف وایم یو ای وایم منځ کې به د هوښیار چې پوهېږي دغه څه وایي یو سر وایم یو پای وایم منځ کې به دا پرې پوهېږي چې دغه یاره ما په شعر هغه نفر پوهېږي چې په وطن مین یې یا دولسم یا شپاړسم پاس هغه سوچ دغه ته وایي څه دی شارټکټ یایي شارټکټ یایي هوښیار به خپله مطلب ځینې بس یعنی د ما هدف دا اوس اوس کوم شی لري څومره ذخیره ده د شعرونو ترسره کوي ما فقط حمید خان خاطره یې ورا په زړه شوه خو هغه خاطره به بیا وروسته یایي حمید خان ما سره په خپرونو کې ډېرې جالبې خاطرې ما کړې خاطرې به نه هېروې هغه به بیا وروسته راته یایي نو تا هم څه پوښتنه کوله څنګه پوښتنه کوله ما هدف دا اوس تا وایي چې زه ټول شعرونه او هر څه مې په ذهن کې دي اوس ځینې شاعران یې کله چې شاعري وکړي کلونه میاشتې وخت تکلیف پرې ضایع کړي بیا دوی یوه ټولګه جوړوي
یو کتاب بڼه ورکوي، شعرونه راغونډوي، مثال د یو کتاب په رقم باندې چاپوي تر څو پورې د ده اثار وساتل شي، که نه؟ د تا اثار څه وړ دي، ساتلي دي نه دي ساتلي، څومره دي، لږ دي ډېر دي؟ الیان صاحب تا خبره صحیح ده، وایي چې زه ولیکم هغه نقل ده، ښه شعر به تا لیکم بې زه هغه نقل ده. شعر هغه شی خوند کوي چې خپل ځاني دې جوړ کړو او خپل هغه تا ذهن ګوره شعر خو نه د شعر خو هر څوک شاعران نه دي، خپل شاعران بالکل خپله یې جوړوي. ما ته یې دا دومره ظالم ده، ما ته یې هلته شا ما ورته ویل څو شعرونه مې لیکلي دي شا دی سره ما ورته وویل ما چې ما دوه کاله اته وایم که نه هغه نه ختمېږي نه ختمېږي. دا ما یوه کیسه ورته وکړه، د ده شعرونو ته ما ځکه هغه راغی خبره چې وکړه، کله چې نازي اقبال چې په سټوډیو کې یو خبریال پوښتنه وکړه نو وایي سندرې خو ډېرې وایي، هر وخت وینو نوې نوې سندرې نوې نوې ټپې طرزونه باسي، څومره سندرې دې ویلي دي؟ ده وایي ورته وویل چې 7 سندرې مې ویلي دي. 7 بیا د هغه وروسته په نازي اقبال باندې د 7 نوم جاري شو. نازي اقبال به 7 په نامه باندې یادېدله. نو ما ده ته وویل ده ویلې نه ما مثال 2 کاله چې درته یم دغه 2 لکو چې 2 کالو ته راوړه صحیح ده چې 2 کاله یا یم هم درته د ما شعرونه نه ختمېږي. او یو بل عکس څه دی د ده شعرونه څوک نه کاپي کولی شي، نه چاته نه سکن کولی شي، څنګه نه په کاغذ لیکي نه په دلته شي، دا به څوړ کاپي ګوره اوس زموږ هدف دا ده چې دی خدا نخواسته کلونه وروسته مرګ په هر چا ولې نه راځي؟ ته یې اثار یې پاتې ټول اثار به کتاب مې ورکړی ده، ښه نیم مې لیکلی ده خو نیم پاته ده. نوم یې راته وویل ترجمه مې نیولی، څه نوم درته انتخاب کړی؟ دغه نوم یې او دغه کړی ده د وطن ارمان. وطن ارمان انشاءالله الله دې خوشحالي درکړي. نو شعرونو برخې ته هم رالو، د شعر په هغه باندې وغږېدلو. اولنی شعر چې تا کله په سوشل میډیا ویو یا دې چا مشهور کړی په رسنیو کې، پخپله دې غوښتل خپل موبایل چې ځان مشهور کړو، که بل چا مشهور کړی، چا تشویق کړی دی هغه ته چې اول وار دې دا ویډیو راوتله، کوم شعر و؟ هغه شعر خو ذهن کې به یې در سره کمپیوټر ما سره بالکل سره دا د ما یو کلنډر و، الله دې ته زندګي ورکړي او په ما ډېر ګران هم ده، لکه خپل بچی هغه نومېږي یاسر د منصیرې ده، بیا الک ده. دا ټیم سره روان وو، موږ یو ډیفرنس سره روان وو، ما ته یې ویل استاد جي معنا وایي راځه ما ته یې ټیک ټوک ما څه پېژندل ټیک ټوک وایي ټیک ټوک یې ووایه د ډیفرنس ماحول ووایه. ته ما ورته وویل ما یاره یاسر بچیه زه څه ووایم؟ ورته یې ووایه ما کس دا ټیم بچی ذهن ته راغی موږ په کراچۍ کې یو محله ده هغه ته وایي ډیفرنس، دې کې سهار نه راسه تر ماښام پورې وګرځه، نه به سړی پیدا کړې نه هلک نه جنکۍ دوست. زه چیرې ګرځم؟ زه قبرستان کې ګرځم که به زه ډیفرنس ګرځم؟ مطلب آخر د شپې ګرځي، هغه د شپې ګرځي. نو ما وویل ما یو هغه دې مړي دي چې هغه پراته دي په ادرک پراته دي قبرستان کې، یو ژوندي مړي دي هغه په ډیفنس کې پراته هغه په ډیفنس کې پراته دي. ته دا معنا ورکوم یو او اوسېږي او باد اوسېږي، یو غریب اوسېږي. اوس په دې کې مړي څوک دي؟ مړي ژوندي دي که مړي او باد خلک دي؟ غریبان ټوله شپه ورځ ګرځي او باد چې بس د ورځې ویدوي لکه هغه کونګان ویدوي، د شپې ګرځي لکه هغه کونګان ګرځي شغالان. بس دغسې زه اوس مشوره شوم. ما هغه ویډیو تقریبا په 2 غنټې کې 3 لکه خلکو ولیدله. بیا مې دا ما شعر ویلی و کنډوالې وطنه ته مې چاته پرېښودلې وریدم د وطن شعرونه لا راغلی یم نو دومره احساس سره کنډوالې وطنه ته مې چاته پرېښودلې زه خو دې د روډو کړمه په زړه دې چړې راوبنډلې زه خو دې د روډو کړمه په زړه دې چړې راوبنډلې زه دلې ته هلته چا لاس ته لاړې زه دلې ته هلته د چا لاس ته لاړې پوه شوې ته خو زما نه پاته شوې وطنه زه خو دې د روډو کړمه په زړه دې ای چړې راوبنډلې. په دغه زما ویډیوګانې مخکې ولاړه دا ما بس پوهېده روان دي. دغه مثال هغه د اول وخت ویډیوګانې وې، هغه خو تا دغه د وطن احساس و درسره د وطن له مینې پرته دي د محبت په اړه باندې شاعري لیکلې ده،
د وطن په غم کې د مور په اړه باندې تا شعرونه زه ډېر اورم دا لیکلي دي د یار او دوست په اړه باندې ما تا شعر نه دی اورېدلی شاید ځکه تا سره خو کمپیوټر ده تا ته یو د تا ما دا خوښي دي چې کومه صحنه یې وغواړې یعنې وخت نشته چې سوچ پرې وکړې ډایرکټ یې راباسي ځکه تا شعر کاپیه نه لري ردیف نه لري یعنې یو اسانه ساده دي ډېر زه سره پیپیږي نو کومه برخه کې یې دا برخه یې راته وښایه چې په هغو برخو کې یو شعر ویل ما دا شعر ویلی ده د یارانو وایي کله زه او باد وم ما سره سل یاران سره وو کله زه غریب شوم سل یاران ټول غداران شو اوس دا ورته وم پښې باږي وایي ساتلي مې یارانو په رستوني کې ماران وو ساتلي مې یارانو په رستوني کې ماران وو خو ماته معلوم نه و چې ساتلي مې غمازان وو وایي سل مې یارانو سرته غداران وو وایي سل مې یارانو سرته غداران وو خو ماته معلوم نه و د یارۍ په نوم ساتلي غمازان وو چې دا مطلب دی چې زه مخکې او بعد مخکې سل سره یاران ما سره وو اوس زما هغه یاران اوس ما پورې خاندي ولې زه اوس مجبوره شوم صحیح ده خو یاران به مې بیا پیدا شي یاره یاران به مې بیا راته پیدا شي یاره خو هغه خوند به پکې نه وي یاره نن که زه غریب یم ماته ټوله دنیا راته معلومه شوه نن که زه غریب یم ماته ټوله دنیا راته معلومه شوه خدای به مې هوباد کې یاران به مې بیا راته پیدا شي خو هغه خوند به مې د یارانو یاره نه وي خو هغه خوند به مې د یارانو یاره نه وي خو ماته معلوم نه و چې ساتلي مې په رستوني کې ماران وو خو ساتلي مې د یارۍ په نوم غمازان وو اوس په کلي په کوڅو کې زه روان یم دا خلک ما پسې د لیوني نارې وینئ له چا نه ګیله وکړم چا ته فریاد وکړم ساتلي مې یاران وو په رستوني کې ماران وو ډېر زبردسته یعنې په وروستیو کې یوه خبره ده څوکه دي دا کاپیه هم ورسره راژوندی کېږي او له دغه بیتو سره تړلی دی د وروستیو کې کاپیه او هغه هم ډېر سره یوځای کېږي شعر خوندور کېږي دا د دیارې وویل مخکې د وطن وویل د مینې محبت مینه دې کړې و مینه مې کړې ده بلکل مې کړې ده ودونه دې کړې خبر شو دوه ودونه دې الحمدلله و شکر په خپله خوښه دې کړې دي که د پلار خوښه کړې یو خو مې د پلار خوښ کړی بل مې په خپله خوښ کړی ده په خپله خوښه خوشحاله یې که د پلار په خوښه خوشحاله شکر په دواړو شکر الحمدلله خوشحاله الحمدلله څنګه د چا ولا د منیج کولو ته هغه څنګه یې مطلب مدیریت یې څنګه کوي دا خو ولې څوک چې فرق وکړي د دوه ښځو فرق زه به یوه خبره ته وکړم زه الحمدلله الله پاک هغه انسان هم پیدا کړی ستا ته یو رقم جامه ده ته بل رقم جامه اوس په دې مایکو کې فرق شته نه سره دي ټول زنده‌باد دغسې یو رقم تراون دواړه ته ډېر دا خو سندلې ګړۍ ټکرې یو رقم ټکي نه دې ولاړ سم یو څه جمع وکړي بیا موږ په خپله دې برخه کې تجربه لرو نه ده زه خپله د دوو مېرمنو خاوند یم نه ده نو بیا هم کله نه راغلي په وخت سره وخت کې نه الحمدلله چې کومه یو ګوله به دته یو ګوله هغه شی دته هغه شی تا ته څو دې تا ټکری دغه دې ټکری څو دې تا ګوتموي هغه ګوتموي څو تا سندل یو رنګ تراو ټول مکمل هر شی کله دې دروغ ورته وي دروغ هغه همیشه ورته وایم دواړو ته دروغ نه ورته نه هېڅ رښتیا نه وایي کلم څنګه دې دروغ ورته وي بس هغه یوه کیسه ده ما کله دوه ودونه وکړو که نه بیا به خلکو ورته ویلي وایي دا ښځو ته ډېر دروغ یې که نه اتې به ما ورته څنګه دروغ ورته وایي یو سړی و چې اوس دا خپلې مېرمنې وازموي که نه او خپلو مېرمنو ته ځان هر یوې ته جلا ځان ثابت کړي نو دروغ یې ورته ډېر اتې وایي دوه شنه غمې یې واخیستله شنه غمې اتې وایي دا یوې مېرمنې ته ورکړو چې ګوره دا شین غمی ده دا ډېر قیمت بها غمی ده دا مې صرف د تا لپاره راوړی ده دومره راباندې ګرانه اصطلاحه ده زیاته دا غمی صرف د تا لپاره ده خو شرط دا ده چې بلې ته به نه یې صحیح ده بل شین غمی بلې ته ور چې دا شین غمی ده بلې ته به نه یې ډېر زبردسته ده او ډېر راباندې ګرانه تر ټولو څه دا د تا لپاره تحفه ده نو چې مجلس کې به ناست وي دا د موږ تاسې په کورونو کې په کلیو کې خو دا الهام صاحب دا ډېر ده رواج ده که نه وایي
کومه یوه ډېره در باندې ګرانه ده مسره که کسره صحیح نو دوی مسره او کسره هغه ته یې چې هغه وله یې هغه ته مسره یې چې هغه دومره کسره ورته وایي نو بیا به یې دو غږ کړو چې په ما باندې هغه مېرمن ډېره ګرانه ده چې هغه شین غمی مې ورکړی ده نه نو دلته به یو هم دا کېناستله چې شین غمی خو ماته راکړی نه ځان کې به یې هغه زه به یې بلې ماتولې که نه خبره به هلته ده چې نه هغه چې شین غمی خو ماته راکړی په عین وخت کې به یې په یو ټک دواړه خوشحاله ساتلي دغسې چلونه دې زده ما خو الله ویني صحیح ده له الله چې په ډېر احسان د ښایده دا خو منافق سره کار ده الحمدلله دغسې د زنانه ما اوس پورې نه چا لیدلی دي او نه به ووینم ښه شکر خوشحاله یم الحمدلله زموږ خوشحاله یم چې زه لس خورم ما چې وړې وه یوه وخوره بیا یې کېده زه الله دې خوږ عمر ورسره درکړي خوشحاله ژوند دې ورسره درکړي صحتمند ورسره واوسې او الله دې چې راضي ده څو کسیزه کورنۍ دي د اولادونه دي ټول څومره دي د ما ټوټل 8 اولاده دي لویان دي لویکي دي که واړه دي یا واړه دي هغه یو غټ ټپ کې دي 14 کلو هم واړه دي 14 کلو له دواړو مېرمنو دي نه یو شي درې دي هغه ته ده نو دلته اته دي دلته دي نو ته خو اته مشته راګڼې درې لک چې بېخي ګڼې د فرق ده ګوره ځکه کوم چې هغه دلته نشته ښه ته دې دغه چې په حالات خبره کوې ښه خبره کوم هلته بس د هغو دغه ژوند زندګي څنګه تېرېږي خپلو خپلوانو سره دي هغه پلار سره دي هغه اوس پلار مړ و نو څه کېده چې انشاءالله راولم ښه بیا که کله خرڅه مرڅه ته ضرورت شي ته یې اوبلیژې که خپل پلار پورې باد ده نه غوښتي ښه ده شکر ډېر ښه ډېر ښه سمه ده نو راځه اوس په دې باندې وغږېږو چې 2-3 میاشتې کېږي افغانستان کې یې که نه 2-3 میاشتې راهیسې په افغانستان کې په څه شي مصروف یې څه شی کوي والله بس وای ما ځان ته اچولی ده د پانسۍ اساس پندم ځان ته اچولی د پوزې رکشه مې اخیستې ده زرنج ښه زرنج چلوي زرنج چلوم دا بربري ده که د سوارلي واله بربري ده ښه ګزاره کې نه یې کې څه وړ دی والله ورکیه بس ټپه ولاړه ده کار نه وي والله بس اچول ده صاحب دې خبرې بدکاري یې پښتانه یو سوال ته درولي یو پوه شې نو بس کار نشته ځکه څه نو کار نشته یوه دې ډېر داسې بل رقم کیسه مخکې راته وکړه هلته ما تا مجلس سره تا ویلي په ډېر سخت حالت کې در باندې راغی نو والله بس الله پاک روان تېرول روان تېره کړو نو د ما یو ملګری ده قسمت نن به نه اخلو بس یو قسمت ته هغه بس ما دپاره یو فرشته راغلی وله بس نو که هغه نه وای بس ما په کور کې ماتم جوړ و یعنې د اختر لپاره د ماشومانو لپاره د کور لپاره شی نه حال داسې یوازې خو هغه د اختر لپاره جامې خوراک پوشاک نو این خلک پوشاک ډېر هغه ما جامې نسته ما بوټونه نسته اولادو ما ښه کمیس نسته که نه ښه بوټونه او څپلۍ مې نسته صدرۍ او خولۍ نسته که نه دوی دا وایي چې دې سره مو د خوړو لپاره لاس شوي او یعنې قدرمنو لیدونکو حمید ما ته کیسه کړه دی خو نه و غوښتل چې په جزیاتو باندې دا کیسه له تاسو سره شریکه کړي یعنې د اختر په ورځ باندې اولادونه مې ټول راپسې راغلي وو دی خو بازار کې کار کوي که نه دلته په شهرونه ښار نو یې راته انتظار ویلي چې دادا یا اکا یا پلاره یا هر څه چې بولي نو یا یې ویلي چې موږ ته شی راواخله کالي بوټونه خولۍ صدرۍ او دا نور لباس شیان نه نو یا یې بس په ډېر بد وضعیت کې وم خو ملګري ډېره ښه ځواني ورسره کړې د کور دې ودانې او یو اول مې د اسماعیل یو څه ډېر لاس یې وو هغه هم همکاري وه ډېر هغه سره وکړه وه مطلب خلک ستا په دنیا کې داسې خلک اسماعیل دا دواخانې وال ده ما داسې ګران لکه ورور نو هغه څه لاسه سوی وو قسمت لاسه یې وو بل عزت الکام وال ده یو بس 2000 روپۍ راکړلې افغانۍ نو بس الحمدلله بس د کور مراسم مطلب چې ما په کور غم و هغه ته هغه کړه اختر کوو کنې داسې وضعیت و چې بس نه د خوراک لپاره څه نه د پوشاک لپاره څه نه د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه و خو ډېره ځواني ورسره کړې ده بس
نو حمید که څه هم یو وخت ډېره ښه زندګي کړې ده، ډېر ښه وخت یې راتېر کړی ده، خو اوس له ډېرو زیاتو اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. او بله بدبختي دا د هغه رکشس یې دا اخیستې د شاوخوا 2.5-3 لکه روپۍ د پاکستاني کلدارې خلکو پرې ورکړي. ما نه ورته هغه مال بېرته راوستلی هغه ده. نو دا رخشن نه چلیږي، یعنې کار نسته، کاروبار نسته. یعنې دې بجای چې دا یې هغه باربري رخشه وچلوي، که دې په ځای باندې هغه زیړې رخشې چې هغه خلک وړي وراوړي که نه، شاید هغه د ده لپاره مفیده ځکه تمام سي چې یو خدای شناخت ډېر لري او خلک له ده سره په سفر کې به خوشحاله وي که نه، او بل شاید له دې رخشې سره د ده هغه ژوند هم یو څه تغیر وکړي. حالات یې به ده باندې ښې ورځې راولي په ټولو وطنوالو، او بیا خصوصا داسې خلکو چې هغه وخت یې ښه تېر کړی او بیا یې وخت یې له داسې ستونزو سره مخ کېږي چې ډېرو بې غیرتو خلکو ته سړی اړ کېږي که نه. نو خدای دې چاته ماړ کوه، الله دې ژوند کې یو جالب انقلاب راوړي چې ته پکې خوشحاله یې، اولادونه فامیل دې خوشحاله. وامین بلا نو بس سړی نو دا خبره ما اوس نه تا ته کړې نه مې ده ته کړې که نه. دا ورته زه کوم د ملګرو ته چې ورونه مې دي وایي زه به چاته خالي کوي، خپل ورور ته نه دیني ورور ته خالي کوي. ما شاته چې باندې یو لس پېر ما شاته ویلي چې یو لس پېره کې څه ولا لس پېرونه په کور کې ورنو 15 پېرونه په کور کې ورنو ما شاته نه دي ویلي. دا روزه کې ولا هیڅ کوو په 15 شپې قسم داسې ما په اتم سکنده کړي. نو ما شاته لاس نه نیولی، ته ما ویل دي ما بل څه ویل دي، خو نه ما برداشت مال به مې خوړله په باندې په روزه باندې. بس کله به د شپې شین چای وکړ په دوه شی بس الله پاک مې تېروله تېره یې کړه باندې. خو موږ تاسې پښتانه یو غیرتي یو، کله به زه چا تسلیت نه ونیسم. ولې شکر الحمدلله ډک روغ یم، ما سره هنر ده، ما سره زه ډرایور یم، که نن په ما مجبوري ده ما د خپلو بل دای معلوم شوه که دا لاس په آبادي کې مې ډېر یاران ولو او په غریبي کې مې دا صفر یې کړه مکمل صفر خپل هغه تاسې ولاړو. ما ته ما غریبي راغله ډېر خوشحاله شوم، خپلو بل یې ما ته راوښولو پوه شې. زه خو دا وایم چې الله پاک د غریبۍ په هر چا یارولي 3 میاشتې د خپلو بل ټولو هغو ته معلوم شي. تا ته معلومېږي په غریبۍ کې ښه دي باچي وخت مې تېر کړی ده، زه په 78 په دغه یېږم. او بله خبره دا ده چې تا ولې غږ نه کړو، یعنې موږ وو ملګري وو، موږ و تاسې که څه هم نه وي سره معرفي سوي سره شناخته سوي، خو یو بل ته خو دومره په درد باید سره وخوړل سو نه، دا ملګری یې دي دغه ورځې لپاره. نو چې روژه مبارکه دې دومره په سختو حالاتو کې تېروله له کورنۍ سره. زه به خبر ته وکړم ما اوس ما کالي ما اخیستي په ودای باندې دي، ګوټونه په ودای اخیستي دي، اورولم دي، موړ پیشن یې میږي تازه خان په باندې ده اردن په لین باندې ده موړ پیشن هغه 100 مخامخ دوکان ده. اوس ما وایي هغه پیسې باندې دي صحیح ده. نو دلته به داسې دوکاندار نه چې ما وایي د پیسې نه باندې پوه شې، دا دوکاندار وایي چې ما وایي پیسې نه باندې که ډېر تنګ کړم چې ورته وروسته د رخصت خرڅه وکړم. دا کیسه دې ماته وکړه په عید کې مې غوښتل رخصه هم خرڅه کړه. په لا اله الا محمد رسول الله د 3 لک روپو هغه رخصه مې ورکوله په 1 لک باندې. زه راته ویلې وایي 1 لک به درکړم. ما ورته مظالمو په 3 لک چې غواړې هغه بچي مې راغلي دي ګاډۍ کې ناست را چې غواړي کالي چې غواړي که ما 2 لکه تاوان کوله خو د بچو زړه مې نه قبلوله پوه شې. خو دغه داسې و وروره مجبوري به تېره شي خو دا دوک به هېر نه شي. بلکل بیا چې یو چا یو وخت ښه زندګي هم را تېره کړې که نه، یعنې یو بله خبره دا ده چې د خپل ځان غم اکمل صاحب سړی خوړلی شي، خو د اولاد درد او تکلیف او د یو دا ډېره سخته ده. دا د هر چا د وس خبره نه ده چې ویې زغمي دا مسایل. زه به یو خبره ته وکړم ځان صاحب ولا او باسي کله غریب شي هغه په ځان ټک وکړي خو ما به زه وستو زه نه ما به غریبي راغله ما باندې الله پاک څه کوي ازمایش کوي و دا غریب شي او باسي هغه خوشحاله شي خو زه له نستي او باس وم و دا او باسي کله غریب شي او خیر خوړلی چې موټر ګرځېدلی نو هغه څه وکړي هغه خودکشي وکړي دا حرام ده دا د الله پاک ازموي. یعنې ما غریب ما بنده په آبادي کې څومره خوشحاله و او دې په غریبي کې څومره خوشحاله ده که د کفر وایي خو زه الحمدلله خوشحاله یم پکې پوه شې دوی په هیله باندې خو زه دا کار نه کوم. دا اکثره خلک چې دی ځان نه وویلې
پوه شې اکثر خلک هغه غلطو لارو ته مخه ځان کړي. پانسۍ کې دا ګوره د ژوند نه ده، د ژوند ډېر پړاوونه لري که نه، خو یو وخت یو انسان ژوند د تا د ما د حکمل صاحب یا د موږ د عمر یا تر موږ د زیات عمر خلک که نه، دا د ژوند دی پړاو ته داخل دي چې یوازې د خپل ځان لپاره ژوند مهم نه ده چې دی د خپل ځان لپاره ژوند وکړي که نه، د بل چا لپاره ځان پیګران وي او د خپلې کورنۍ د اولادونو د میرمن د مور د پلار د کورنۍ د غړو د دغو لپاره ژوند ورته ارزښت لري. یعنی ته باید د خپلو اولادونو لپاره وغواړې چې ژوند وکړي، هغوی ته یوه تکیهګاه سې که نه، که خدای نخواسته مثلا موږ ولیدلو دا کلونه جګړې په افغانستان کې تېرې شوې، په زرهاوو کورنۍ دي چې هغه اوس هم بې سرپرسته پاتې دي، ماشومان یې همداسې پلار او لور هر څه چې بې برخې دي که نه، نو خدای دې نه کړي چې نورې دغه رقم کورنۍ بیا رامنځته شي که نه، نو موږ تاسو ته پکار ده چې د خپل ځان لپاره نه، د خپلو اولادو لپاره هم باید ژوند وکړو او د هغو لپاره باید ژوند کولو هیله ولرو که نه. نو حمید جان ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ ده. مخکې اکمل صاحب تاسې هلته مصروف وئ، ما ډېر مجلس سره وکړو، نو ډېرې کیسې یې ماته وکړې، واقعا له ډېرو ستونزو سره مخ ته اوس، او بیا ما غوښتنه ورچې وکړم څنګه چې موږ خو دا د خیر ښېګڼې په کارونو کې به مخکې ډېر کار فعاله به وو، نو تقریبا 5-4 کاله مو کار وکړو ما او نعیمي صاحب. نو بیا ما ورته وویل موږ داسې ځینې خلک پېژنو چې په یوه غږ وکړو شاید یوه همکاري وکړي د تا د رضا دپاره، د تا د اولادونو لپاره، د خپله تا د کورنۍ لپاره، د تا د ژوند د اقتصادي سطحې د ښه کولو او په پښو درېدو لپاره په یو ملګرو باندې غږ وکړو. نو دوی ویل چې نه، زه که څه هم ډېر مجبوره یم، له ډېرو سختو حالاتو سره مخ یم، دومره وس نه لرم چې یوه بوجۍ اوړه واخلم، خو زه بل چاته لاس نه شم نیولی، لکه اوس د خپلو خبرو کې مو وویل. خو موږ که له لیدونکو نه، موږ شاید ځینې داسې لیدونکي هم وس ولرو چې هغه د ډېر څه خاوند دي، یعنې خیرات او د ښېګڼې خلک دي، د زړه سوانده یي که نه، خوا یې بده شي په یو افغان باندې چې په بد حالت کې د هغه د لاسنیوي یوه هیله ورسره پیدا شي، که غږ ورباندې وکړو څنګه به یې شي هېوادوال در سره همکاري وکړي، یعنې کم تر کمه موږ یای شي یو چا ته باید د مخکې نعیمي صاحب هم دا خبره ډېره کړه په دا ویډیوګانو کې چې د مایع د خوړلو چل باید یو چا ته ورزده نه شي، بلکې د مایع د نیولو چل ورزده شي، دلته یو داسې رکشه برابره کړو، ډېر غټ قیمت هم شاید ونه لري، تقریبا $3,000 قیمت لري زیړ رکشه. او د ده ما په یو خپرونه کې د ده هغه ډېرې وه چې دوی ویلې ما زړه ارمان شد پیرم زړه ارمان دا ده چې یوه زیړه یي پروا یې نشته، زیړه شر رکشه یې شر بیا ګورو بیا نورې کیسې کوو، خو زیړه دې اول یي د ما په ژوند په لومړیو هغه کې، ځکه خوبونه خو ډېر چا ډېر غټ غټ دي، سوچونه غټ غټ دي، خو چې روزمره ژوند پرې روان وي او روزمره ژوند مخ ته پېځي هغه زیړه او دا رکشې چې دي دا زه چې کله د رکشې له والو چې پوښتنه کوم تاسو باور وکړئ کورنۍ ورباندې چلوي، ډېره ښه عاید لري، تقریبا له 500 افغانۍ لري ونیسئ تر روزانه ګټې پورې، له 500 تر 1500 1300 افغانۍ کار ورباندې کوي، او د ده همدومره پیسې دي. او بله خبره ته کوم دا اکثریت خلک ځوانان چې ویني د رکشې راایستلي دي دلته د دوکاندارانو لخوا یا د هغو خلکو لخوا چې هغه چا د رکشو شرکتونه ایښي دي، هغه تا ته رکشه درکوي چې تا ته زه رکشه درکومه د ورځې به 300 روپۍ افغانۍ ما ته روزانه راوړې، که تا په کور کې درولې او ما ته به 300 راوړې، صحیح ده، یعنې 300 روپۍ چې بېرته میاشتې ته واچوې 9000 روپۍ به ته ما ته د میاشتې د رکشې راکوې، او رکشې چې کوم مصارف وکړو هغه به هم پته وي، د رکشې تیل به هم پته وي، صرف ما ته به 9000 روپۍ راوړې، ته پېځې او رکشه پېځې، خدای دې وکړي چې ته د میاشتې 3 لکه روپۍ کې وګټې. نو دا کوم کسان دي اول د موږ په کلي کې 4 کسان دي رکشې راایستلې دي، 300 روپۍ د ورځې ورکوي، 9000 روپۍ د میاشتې ورکوي، کله چې میاشت پوره کېږي او له دوی نه زه دا پوښتنه کوم چې تاسې اول د دوی پیسې برابروئ 9000 روپۍ د میاشتې، بیا له هغه نه علاوه هم تاسې ته کومه ګټه کوي، کوم فایده درته شته، دوی وایي چې شکر الحمدلله موږ چې مخکې به له چا سره مزدوري کوله، له چا سره به
په یو شي کې منشیان وو، اشپزان به وو، دروانان به وو، یا به خټګر وو. تر هغو شکر الحمدلله ډېر دي. لکه څومره چې موږ اوس د رخصه مې د خپلې خوښې رخصه ده، چېرته سفر مې ساتیرۍ مې کې تکلیف هم نه وي، د چا هغه هم نه وي راباندې، جبر هم نه وي راباندې، چا امر هم نه وي راباندې، خو د هغه باوجود موږ ډېر خوشحاله یو او موږ ته یو ښه غریبي پکې پیدا کېږي. نو دی خو بیا ماشاءالله بیخي تکړه ده، دی خو مشهور هم ډېر زیات ده. نو که خپله ونه لري دا مې یوه ښه حل لاره ده چې دی له دې رخصې چې دا اوس باربري رخصې چې دغه ته واوړي او په کرایه باندې یې وچلوي، څنګه دا امید استاد؟ زه به دغه یو خبر ته وکړم، وایي شراکت د پلار خوند نه کوي. زه چې هغه مسلمان نه یم چې یو تا رخصه ده دې کې زه اشې باروم، صحیح ولې دې خو اشې کې لرګي ظالمه د مسلمان مال ده. خپل رخصه مې ده که یوه وه که دوه وې که درې وې کور ته بیا وړم، که ما سره وې که نه وې دی ما چې غواړي، صحیح ده. دې کې ټکر راځي، دې کې خرابېده راځي، مریضتوب راځي. بیا زه په کور کې یو روپۍ نه لرم، مغرب بېرته هغه له کومه کومه شپږ سوه روپۍ د ورځې، 200 افغانۍ د دوه ورځې ګوره زه به کېږم نه جوړه کېږم نو رخصه به درېږي نه، شپه بله ورځ به نه راځي. زه دا وایم شی خپل خوند کوي، پوه شوې، چې بل ته زه لاس ونه نیسم، بل ما ته اګره ونه کړي، تا یوه جلا زه په ټول دنیا هم نه اخلم. ښه بله خبره، د تا رخصه به څو قیمت لري؟ 3 لکه روپۍ لري قیمت، تا په خوله دی 3 لکه 2 لکه 8000 روپۍ لري. مطلب 100 روپۍ به چې دغه پې ورکړو، 100 روپۍ به وغواړې، 100 روپۍ به نور وغواړې؟ زه نه غواړم، نه هغه به مطلب 100 روپۍ نور وغواړي چا چې موږ رخصه راولو. ولا هغه به بس هلته ورشي ویې ګوري فله باندې، پوه شوې، زه خو یو روپۍ نه غواړم. ډېر تکړه ده ماشاءالله. یوازې زه ځکه نه غواړم چې دغه غریبانو ګټلې په ډېر په مشکل ګټلې دي، پوه شوې، یا دې ما نیت واوړې. زه د پیسې کې تاسو شی ده، ما ته خپل لاس باندې ورو هغه چابي رخصه بس ځان ته ووتم، زه پیسې نه غواړم. زه د هغه یوې ګټم 300 500 ګټم، هغه ما لپاره هغه د ځان لپاره خیر، مثال دا خلک د هغه د ځان لپاره خیر ګڼي، ځکه خیر ګڼي ګټم به زه اولاد مې دواګان دې ته کوي. بالکل دغسې یو کمپاین شروع کوو نو حکمت صاحب، څنګه چې حمید ته یوه رخصه پیدا کړو، په د هېوادوالو باندې غږ وکړو، که څه هم زړه ولا ما زړه کې ناسته انشاءالله ما او تا به یو چکر ورسره کې ووایو. الله دې وکړي چې الله لري. زه یو خبر ته وکړم، الهام صاحب خبر مې خبر کړی وه، د هغه ما وویل اخرت ته مې وویل لرګي مې وړو، بیا هغه د سړي یو هغه پاسه و موبایل آیفون باندې هغه ادرې کې وویل تک جوړ موبایل و، ما راواخیسته ما موبایل د چا ده، ده نه و، ما سفر ته تللی و، د هغه موبایل پاسه و ورسره لرګو لاندې ایښی و، موبایل د چا ده یاره. سودا تقریبا تر 200 زیات ټلیفون راغلی، تر 200 ټلیفون زیات راغلی وو. ما راواخیسته موبایل د چا ده یاره، ټلیفون راغی، وروره د موبایل ما پاسه و، زه په یو وخت ته زه ولاړم پرون، زه تلم هغه ته تلمه مشکل ته، د موبایل ته ما ته ما ورکړی ته څوک یې؟ وایي زه راته وویل زه د تا پلار یم، زه راته وویلې کنځا ته ورکړې ما ورته کنځا مه کوه، ستا موبایل ما سره ته چیرې ولاړ دی؟ په اول هغه چک پین چې ده د هغه د اولنۍ د هغه څه وځي له بازاره وځي مشکله وځي هغه ولاړ دی ما راسه دی ولې ولاړ ما ورته وخت ما پلار نه ما ورور دی ستا موبایل ده ما کنځا مه کوه پوه شې زه باندې بل هغه ډېر زنګونه کړي وو، شاید داسې فکر کړی چې چا غلا کړی دی چا کړی دی پورته کوي ونه، شاید هغه هم دغسې کړی. نو خیر دا کیسې خو مو ډېرې وکړې الهام صاحب، د حمید خان کیسې خو یو هغه د سفر کیسې درته کوي چې له دغه ځای بلغاریا، المان، سویس، اتریش او دغسې ایران، ترکیه، چې دغه کیسې درته کوم یعنې په 2-3 ساعتو کې به موږ دغه کیسې خلاصې نه شي. راځئ داسې نه کړو چې دغه د ده دغه ژوند په 2 برخو وویشو، مطلب د ده د ژوند کیسې دا یوه برخه یې دلته پای ته ورسوو، نورې هغه ښایسته خاطرې او سفر د ایران او نور داسې جالبې خاطرې به بیا په بله برخه کې ترې وپوښتو. څنګه دې خوښ ده؟ صحیح ده. نو په 2 برخو خپرونه ویشو، په 2 برخو خپرونه ویشو او شاید په بله خپرونه کې د ده دغه
ټایپ هم شاید لږ تغیر وکړي که نه او شاید لاسته راوړنې هم ولري شاید او بیا ته څومره خوشحاله یې شاید د هغه وخت خوشحالي م بیا په بله خپرونه کې بیا تاسو سره شریکوم څومره خوښ و که قدرمنو لیدونکو د حمید جان سره مو د دغې مرکې لومړۍ برخه همدومره وه او دویمې برخې ته تاسې په تمه اوسئ انشاءالله دویمه برخه به یې هم موږ ډېره زر له تاسې سره شریکه کړو کور مو ودان خوشحاله اوسئ حمیده وروره مننه کور دې ودان شي موږ ته دې وخت راکړو بس تاسې بس خوشحاله اوسئ زما مینوال دي بس دا دې مو الله پاک ژوندي ساتي مسافر دي غریبان په هسې الله دې بس خپل کور ته راولي په خیر باندې نو به خو اوس د دوی لپاره یو شعر ووایم که تاسې خوښه ده وایه شاده ډېر شاد وایي وطن مې کنډوالې کنډوالې یاره ماته دې راپرېښو وطن دې کنډوالې کنډوالې دې ماته یاره راپرېښو ځوانان یې ټول ولاړو د دوبۍ مسافر شو اختر خو راغی په اختر باندې مونږ سک کړو اختر خو راغی په اختر باندې مونږ سک کړو چې ګران ورونه مې په دوبۍ په اروپا کې مسافر دي له چا نه ګیله وکړم چا ته فریاد وکړم چې وطن مې یاره جوړ وای ځوانان مې یار په کور وای چې وطن مې یاره جوړ وای ځوانان مې یار په کور وای له چا نه ګیله وکړم چا ته فریاد وکړم چې یاره ځوانان مې یار په کور وای وسلام مننه کور ودان